بسم الله الرحمن الرحیم. راځو موږ د پروجیکټ دریم درس ته. په دریم درس کې موږ نن د دې مین یوز لپاره بعضې آیکنز چوز کوو که د هر یو بټن سره د هر یو خپل ریلیټډ یو تصویر باید راشي. راځو موږ لومړی لکه پروډکټس ته ایډ اینډ اپډیټ پروډکټس کې تاسو رایټ کلیک کوئ او سیټ اپ ایمیج ته راشي. پروجیکټ ریسورس فایل نه تاسو به امپورټ ته راشي. آیکن تاسو سره کوم ځای کې وي نو هغه آیکن به تاسو انتخاب کې ورته. سو فار ایگزامپل ایډ نیو پروډکټ دپاره به تاسو ایډ نیو آیکن انتخاب کوئ. جس پریس اوکے. سټاک ریپورټ پرچیز دپاره به تاسو رایټ کلیک کوئ سیټ اپ ایمیج امپورټ. پرچیز دپاره خپل پرچیز آیکن به انتخاب کو. پرچیز ډیټیلز دپاره تاسو رایټ کلیک کوئ سیټ اپ ایمیج ته راشي. که چون تاسو سره د ایمیج نه وي نو کولی شئ چې تاسو ګوګل نه دا ایمیج تاسو راواخلئ. فار ایگزامپل سو تاسو به ګوګل کروم ته راشئ او د هغې نه وروسته جسټ ټایپ ګوګل. ګوګل نه وروسته تاسو ایمیجز ته راشئ. ایمیجز نه وروسته به تاسې ولیکئ دلته نه سټاک آیکن PNG مینس چې کوم بیکګراوند نه لري که نه دا ستاسو سټاک دپاره آیکنز دي. سو رایټ کلیک سیو ایمیج and choose and save. Right click, set up image, import and choose your stock image here. Stock report. So دلته به تاسې ولیکئ report icon PNG. reports دپاره مختلف قسمه images تاسو سره راځي. choose one of them, say like this one. Okay, this is best one, but this is not PNG. Right click, save image, save. So right click, set up image, import and choose that one. Products icons PNG. Sorry, products icon PNG. Choose one of them, click here, not this. Okay, so right click, set up image, import. هغې نه وروسته به تاسو دا انتخاب کړئ دلته نه. ښه دې لپاره هم دا مو شو ون بای ون. کسټمرز دپاره چون موږ سره کسټمر آیکن هم مې بي چې نه وي. کسټمر آیکنز چوز PNG. so customer I have to choose this one. right click, save image. دا ځان سره سیف کړئ. اټس اوکے. په دې رایټ کلیک کې تاسو سیټ اپ ایمیج ته راشئ، امپورټ ته راشئ او امپورټ نه وروسته دلته کسټمر آیکن انتخاب کړئ. د هغې نه وروسته ایډ نیو دپاره به تاسو ایډ نیو کسټمر انتخاب کړئ. کسټمر پیمنټ دپاره تاسو به پیمنټ آیکن انتخاب کړئ. دا ما سره لکه آلریډي ما ډاونلوډ کړي دي. کسټمر لیجر دپاره به تاسو سیټ اپ ایمیج ته راشئ. دغه ملټیپل کرنسي کوم شکل چې دی دا به انتخاب کو او بیلانسز دپاره ضرور نه ده. اوکې رایټ کلیک سیټ ایمیج امپورټ. انوایس دپاره به انوایس آیکن انتخاب کو. and make new invoice دپاره تاسو به set up image. sorry, right click, set image, import. د دې دپاره به تاسو add new one. د دې مقصد دا دی پلس it means add new.
previews, view, alt, icon, view icon png. So choose one of them, just click here. I will use blue color more in my project. Save image and save into this folder. Right click, set image, import, choose this one. Print all invoices, right click, set image, import. May I have print icon? Print, yes. Just do this. Okay, for report, right click, set images. So report. Okay, for report I have to choose report icon png. This one. Yes. Save image. Save. हाँ. दीदी दोबारा ज़रूर नहीं. User account बांधे बारा right click को set image तो बारा शू import. User account दोबारा ये icon बा इंतखाब को. बे add new user दोबारा बता सो import तराशे और दा बता सो choose कई. Change password दोबारा ता सो set तराशे दिलता ना. Update icon बा maybe ता सो सर कौन सर भी. Update icon. Yes. Yes, this one. Update. Update. Okay. Razu, about us da yo like information de no tasu ba information icon rawali di dopara information icon. Choose a simple one like this. But this is not png. Choose png icon. The commute background behind nahi background khali da. Save. Right click, set image, import, choose information icon. ها دلتا یو بله مسله باید موږ یاد ولرو. لکه دا خو زموږ هغه ډسکرپشن والا کم خبرې چې دي لکه سپلایر شو. اوکې یو شی بل پاتې شو موږ سره سپلایر دې دپاره مې یو ایکن به راواخلو. سپلایر this one, this is best one. Right click, save image and just right click, set image, import and choose supplier image. دا موږ سره د menu strip design menu strip دلته موږ باید یو context menu strip هم add کو. لکه بعض مسائل بعض خبرې داسې چې هغه سره یو یوزر کویک طریقې سره په اسانه طریقې سره هغه فارم را خلاص کی. لکه مثلا لکه سیل لکه مثال کسٹمر پیمنٹ پرچیز سیل پیمنٹ پرچیز پیمنٹ چینج پاسورد مثال پرنٹ انوائس دا د کانټیکس منیو سټریپ د لارې نه باید په اسانه طریقې سره وشي. نو دلته به تاسې د ټول باکس ته راشي او په دې ټول باکس کې به مینیوز ان ټول بارز ته راشي او کانټیکس منیو سټریپ به دلته راواخلئ. Sorry, not context menu strip, just only menu strip. Toolbox, tool strip. Sorry for the names. Tool strip की दलता चुकुम यो निशान ताऊ सरख करे कीगी دیتا گریپ سټایل وای. ها دیتا دا سټایل مونږ ته ضرور نه دی. لکه د دې مقصد دی چې دا مونږ یو ځنه بل ته به موو کولای شو.
موږ ته د دې د موو کولو ضرورت نشته تاسو د دې پراپرټیز ته راشئ او د دې دا کوم ګریف سټایل چې کوم دی دا ویزیبل دی دا به تاسې هیډن کوي اټ مینس لکه دا باید موږ سره ښکاره نه شي او د هغې نه وروسته بیا یو کار بل باید موږ وکړو چې کوم امیج دلته موږ سره راځي د هغه امیج باید سایز څومره وي لکه دې دپاره موږ خپل یو اندازه لرو بره تاسو وخیژېږئ بره امیج سکیلینګ سایز 16 by 16 دی دا به تاسې 35 by 35 به دا واخلئ تاسو اوکې هغې نه وروسته تاسو یو بټن به انتخاب کړئ په دې به تاسو رایټ کلیک کړئ او د هغې نه وروسته به تاسو راشئ کنورټ ټو so change to display image in text خو image براشي لاندې text باید راشي نو تاسو د دې پراپرټیز ته راشئ او پراپرټیز نه وروسته بیا text image text alignment text direction text image rotation this one image above then text ها دلته به تاسو کې text بسی اول موږ سره لکه مثال فرسٹ اف آل پرچیز او دې کې تاسې خپل آیکن انتخاب کړئ خو آیکن نه مخکې د دې یو څو کاپیانې اخلو او پیسټ کوئ کنټرول سی کنټرول وي سره یو څو آیکنس اخلو صحیح شو د دې لپاره سو تاسو به رایټ کلیک کړئ سیټ امیج ته به راشئ او دې لپاره تاسو باید آیکن انتخاب کړئ د پرچیز آیکن مطلب دا آیکن براوړو مطلب چې لکه سٹاک کې اضافه والی راځي که نه دس از پرچیز آرډر نوم به ورته ورکړو پرچیز آرډر هغې نه وروسته به تاسو رایټ کلیک کړئ پراپرټیز ته د دې راشئ او دلته به تاسو ولیکئ پرچیز پیمنټ لکه موږ چې کله یو چا نه مال راوړو نو هغه ته موږ پیمنټ کوو که نه نو د پیمنټ دپاره به یو آیکن موږ راواخلو چون پرچیز پیمنټ آیکن PNG so choose this one not this one this is the correct one da PNG نه ده PNG براخلو خو PNG چکم لکه دا صحیح دی اوس به تاسو سره سیف کړئ دلته تاسو رایټ کلیک کړئ سیټ امیج ته راشئ پروجیکټ ریسورس فایل امپورټ او چوز کړئ دا اوکې ښه دا هم وشو پرچیز پیمنټ که تاسو غواړئ مطلب چې دا ټیکسټ دې لږ بولډ شي که نه نو کولی شئ چې تاسو د بولډ سټیټس د دې لپاره ټرو اخلئ دې ځای کې یو شی بل به تاسو ایډ کړئ سپریټر او دا سپریټر تاسو دا واخلئ او دا دلته تاسو ایډ کړئ که مطلب یو نوې خبره شروع کېږي اوس تاسو به دلته ایډ کړئ د دې پراپرټیز ته راشئ دلته تاسو ورته ولیکئ نیو کسټمر صحیح شو او د هغې دپاره تاسو بیا رایټ کلیک کړئ سیټ امیج ته راشئ پروجیکټ ریسورس کسټمر دپاره خو آیکن موږ الریډي راوړی دلته سوري کسټمر آیکن this is okay new customer په دې تاسو رایټ کلیک کړئ سیټ امیج ته راشئ دې ته به تاسو ورکړئ انوایس invoice شکل invoice اوکې او نوم به هم تاسو چینج کړئ پراپرټیز ته راشئ just type rename not create just type say for example belt invoice means create کول د جوړول ها دلته به تاسو ولیکئ سیل پیمنټ نه هدف دا دی چې کله مشتری باندې څه خرڅ شي او هغه موږ ته څه کوي پیمنټ کوي
کې زمونږ د ویډیو لینث هم 14 منټو ته برابر شو. ښه دې دپاره یو ایمیج بل موږ دلته راولو چې د هغې دپاره this one اوکې دلته یو سپریټر تاسو بل هم ایډ کړئ. اوکې دلته تاسو به سمپل پراپرټیز ته راشئ او به لیکئ دې ځینه چین پروفایل user profile right click set image project and دلته به موږ د هغه یوزر انفارمیشن راولو او بیا نو د دې ضرورت خو نشته لکه مطلب دا موږ ریپیټ کړل بعضې مسایل که نه. اوس پرچیز اډر خو دلته هم موږ سره و، اوس نیو کسټمر دې ځینې موږ ایډ کوی شو. خو دا موږ په دې خاطر باندې ایډ کړل چې بعضې وخت موږ په اسانۍ سره لکه بعضې مسایل ډېر پکارېږي، بعضې خبرې بعضې ځایونو ته تګ راتګ زموږ هغه لکه ضرورت زیات وي که نه، نو په دغې اساس سره موږ دا بیا دوباره دلته ریپیټ کړل. یو کار تاسو بل هم وکئ په دې ځای کې دا د دې مینو سټریپ کلر هم تاسې چینج کړئ. زه به دلته نه کلر چوز کړم ګریډین ایکټیو کیپشن او د دې مینیو دپاره چې کوم د ټیکسټ اندازه ده دا به زه واخلم 11 is perfect. او فنټ ګوره همیشه یاد ساتئ سیګو یو آی استعمال کړئ، اټ از ا ویری بیسټ ون. ښه لاندې چې کوم د سټیټس د دې مطلب ټول سټریپ چې کوم بیکګراؤنډ دی د دې لپاره تاسو ګریډین انیکټیو کیپشن کلر یوز کړئ. دیټس لک پرفیکٹ، اټس لک ویری نایس. اوکې اخرنۍ خبره موږ په دې کې دا کوو چې تاسو سټیټس سټریپ راواخلئ. سټیټس سټریپ مطلب د فارم په اینډ کې راځي ایډ لیبل او د هغې نه وروسته تاسې به دلته به لاندې ولیکئ ټوټل کسټمرز. څونه کسټمرز چې موږ لرو هغه به 1 by 1 موږ سره دلته کاونټ کېږي. 1 by 1 ټول به دلته موږ سره راځي. فونټ سټو بولډ او دلته به تاسې یو بل شی ولیکئ لاګین یوزر. لاګین یوزر نه هدف دا دی چې هر یوزر لاګین کېږي نو د هغه نوم به موږ ته شو کېږي چې کوم یوزر د سیسټم ته لاګین شوی دی هغه موږ ته بلټن ته راځي شو کېږي به. ډېره زیاته مننه چې زموږ دغه ویډیو تاسې مکمل وکتله. زموږ باقي درس به انشاءالله په را روانه ویډیو کې تاسو ته جوړو. که چیرې زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی په مهربانۍ سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې تر څو زموږ نورې ویډیوګانې هم تاسې وکتلی شئ. په لوی الله مو سپارم، د الله په امان.